سلامونه. رحمان بابا د نن 3.5 کال وړاندې 400 کال وړاندې یو شعر کې وایي چې دا جهان د مسافرو یو رباط دی. دا جهان د مسافرو یو رباط دی، تلدي لدې ګرامه راشه راشه. په دې کې د دوه سیمو یا د دوه سیمو د نومونو ذکر شوی دی، لکه رباط او دغسې ګرام او باګرام. ګرام بیا په پښتونخوا کې ډیر زیات سیوا دي نومونه، بیشګرام دی، کوټیګرام دی، اخاګرام دی، بټګرام دی، په افغانستان کې بیا باګرام دی او دغسې بلا ډیر نومونه شته چې د ګرام یا ګراما ټکی پکې لګېدلی دی. د دې پس منظر او دا رباط یعنی دا جهان د مسافرو یو رباط دی د مزې. رباط اصل کې د خیبر پښتونخوا د کوز دیر د یو مشهور سیمې نوم دی او یو پښتو متل هم دی چې سر ښکته که رباط دی، په هغې چېرته بیا خبرې. او رباط د دې ترڅنګ د مراکش د یو ښار هم نوم دی. زما ذاتي خیال دا دی چې رباط د ربط نه وتی دی. ربط یعنی د یو سړی د یو ځای نه بل ځای ته سفر کوي او په منځ کې د ربط دپاره یا د ربط قایمو د ربط د تسلسل دپاره په یو ځای کې دمه کوي. د رحمان بابا په دې شعر کې خو داسې ښکاري چې د رباط مطلب د ربط نه وتی دی او دمه ځای ته وایي، یعنی د دمې کولو ځای ته وایي. دا زما خپل یو خیال دی، یعنی خپل مې یو اندازه د اسسمنټ مې دی، نور تاسو بهتره پوهیږئ. خو په دې کې د ګرامه ذکر هم شوی دی. ما ذکر وکړو چې بټګرام، اخاګرام، جولیګرام، کوټیګرام وغیره دا څومره چې ګرام نومونه دي، نو په دې باندې نن لطیفیات صاحب یو لیکل کړي چې او د دې پس منظر یې بیان کړی چې دا ګرامه یا ګرام ټکی د کوم ځای نه راغلی دی. نو هغه لیکلي چې پوهان حبیبي صاحب دا خالص ویدي یا پخوانی تاریخي لرغوني چې کومه ژبه ده یا کوم پس منظر دی د دې ټکي، نو دا ډېر تاریخي دی یا ډېر لرغونی دی. او نه صرف دا په پښتو شعرونو کې بلکې په ټپو کې هم د دې ګرام لفظ استعمال شوی دی. او نه صرف په پښتو کې بلکې په پنجابۍ کې او په سنسکرت کې، په هندۍ کې هم د دې ذکر شته. او د دې مطلب دی ځای، کلی، د اوسېدو ځای، منطقه یا سیمه د دې مطلب دی. بیا تاسو اندازه لګوئ چې په بټګرام سره، جولیګرام سره یا د اخاګرام سره چې دا لګېدلي نو څنګه څه قسم معنی ورکوي. خو اکثر و بیشتر هم د دې مطلب دغه د اوسېدو ځای یا دغه قرارګاه یا دغه د پاتې کېدو ځای یا کلی د دې مطلب څرګندېږي. باګرام په افغانستان کې مشهور ځای دی. خو هغه لیکلی دي بی بي صاحب چې پنجابیان په پنجابۍ کې ګرامه پنچایت د کلي ملک ته وایي. نو دغلته هم د ګرامه یا ګرام ټکی چې دی نو دا د کلي معنی ورکوي. د دې ترڅنګ بیا په پښتو شعرونو کې او په ټپو کې هم د دې ذکر راغلی دی. خو په هندۍ کې ګرامواسی په سنسکرت کې استعمالیږي. دغه هم د کلي اوسېدونکي ته یا کلیوال ته ګرامواسی وایي په هندۍ ژبه کې یا په سنسکرت، په بنیادي لرغوني سنسکرت کې. د پښتو لنډیو کې یا پښتو ټپو کې هم د یاد صاحب دغه مضمون مطابق د دې ټکي ذکر شوی دی چې د بیلتانه سندرې اورم جانان د ګرامه سحر کډې واروینه. نو دلته هم د ګرامه نه معلومیږي دا چې دا یو خیمه، یو ځای د اوسېدو ځای، کلی یا رهایشګاه یا قرارګاه. رباط خو د مسافرو د یو ځای نه بل ځای ته تګ هغه یو بیل ربط دی. او د دې ګرامه د قرارګاه معنی لږه جدا ده، دلته یو مستقل یا نسبتا مستقل رهایش. او د رباط چې دی نو صرف یو ربط یا یعنی یو ربط د دوو مقاماتو د سفر د دوه یعنی د روانېدو او د منزل تر منځه یو ځای راځي چې ته دمه کول غواړي یا ربط دې جوړېږي مخکې تلو دپاره. نو هغه زما خیال دی دا خو د یاد صاحب د لیک نه لګیا یم. بیا دغسې د رحمان بابا دغه مشهور شعر او دې باره کې د خوشحال بابا هم یو شعر دی، خو هغه زما نه هیر دی. په هغې کې هم د باګرام یا ګرام ذکر شته او شوی دی ډېر زیاته. د رحمان بابا دغه شعر چې دی نو دا د مشهور غزل دی، ای زما د زړه ارامه راشه راشه، سروقه د ګلندامه راشه راشه، د همه واړه د واړه مقتدیان دي، د همه واړو امامه راشه راشه. نو په دې کې هم د ګرام ټکی چې کوم دی نو شامل شوی دی. هسې زما دپاره دا معلومات نه وي ځکه چې دا نوم به کله ما اورېده، بټګرام، اخاګرام، جولیګرام او دا نومونه بلا چې څومره د ګرام او ګرامه پکې راغلي. نو زما څه به یو هسې تجسس په و چې دې څه مطلب دی. کور د وداني د لطیفیات صاحب چې دغه مضمون نن په فیسبوک باندې پوسټ کړی و، ما زده کړه ترې وکړه. نو غوښته مې چې تاسو سره هم دغه معلومات شریک کړم. او زما دپاره پکې د رباط دا ټکی بیا نور هم د دلچسپۍ باعث دی. غواړم چې کوم معنی ته ما راویستې ده، کیدای شي دا سمه وي او کیدای شي غلط وي یا سمه به مې ایکسپلین کړې هم نه وي.
نو که چاته په معلومات د رباط والے سره د رباط د ټکی البته سرخکته که رباط دی دغه یو متل دی په دغه متل به چرته یو ځل بیا په لنډ چند ویډیو کې در سره وغږېږم د وخت را کولو د اورېدو بهرحال یو جهان مننه